हो मैडम कजल वाली मुझे ना समझ मवाली टुप्पा टुबाख यार डॉक्टरान बम न तो वर्जिश कोي نو ته مونږ ته طریقه وخه ډاکټر نو مونږ به پاګه طریقه کوله کوم لا ورزش سره راځي مونږ خو سادهګان زمیداران خلکو مونږ اوس په ورزش وسپیګو چې ورزش پسنګه کې خلک ما خو ټي وي کې کته دا چلی کوو اوس نور ورزش څنګه به دا ورزش دي کنه دا ټول ورزش کنه وای پغاخ می درد ده ټول شپه می خوب نه کړې او ته دلته ډانسونه کې یاره داجی نو پغاخ پرې در نه ټول شپه د خوله وازه کړي الکه سړی چې دا خوله خلګه بنده و دوه درې ځل خو نه زه بنده کما واپس نو بس زګه خو پغاخ دړي غلې شبت تمیزه د ډاکټر غم را لوکا چې دا غاخ را لو باسي یو ګوره داجی نو د غاخ درد دسن ناراضي ګوره ته چې ته پټو کې روانې یا خو پردې غنی رحمت کړي په غاخونو سپینې یا که بازار ته وته د ریړو ولنه چتن چا امروتان رالي د چا نه خټکی رالي ګوره دا غوي به یاړي او یاني او ترالی او بشلق شلوق تلا غشتي نو که کیلو خټکی رالي نو 2 کیلو تا خوړی دیلتا نو د شکار نه دا غاخ خو دغه وجه باندې تستا غاخ خوږيږي ته دې غاخ غم را لکه کنه کې که ګوانډي ځان سره کما او هغه سره لاړ شم نو دا جی ګوانډیان خو ټول تانه تنگ دي کنه لا بال نیرا غردولې ماشومانو چې تا وته خیری کړي ته اوس ګوانډیانو سپا کم سترګو باندې خو زه بر باندې شرمېږم ممزري بوزه مکنه وای شیا دا د غاخ دل پکې لا پاتې وای خدای اړم نو چاوته زر کا کنه سبق مخره تا ګوري تو بخره د جی ته بګینې ځان کا دندري سړیا خو د غاخ درد له ګوته ځان لا ټینګه دا ولې په دلاور کاکا سے چل شو لکه راځه الله بخیر کی الله بخیر کی اوس په الله خیر کی ما ډاکټر برور شي خیر ګلاب دین کاکا خي په خیر بچي دا ولې په پلار د څه چل شوی دی یاره کاکا پلان مې بیګا په هغه در راغلی غریب ته ټول شپټه کې خوب نه کړي نو ما دا ډاکټر له ور ولما چې دغه غاخ ولا غمو کې چې وی کالی ولا نو ولې دې ستو ته ځان ټینګول شي چې شکا کا اوس په ساړیو یاره بلستان به ولې نه وېسو ستن به ولې پکې وای او بس قدارې خپاسان دی به خبرم نه او بس غاخ په تیراغشتي بچي زه غاخ نو باسم چې دې کې ستن والدي غاخ زه نو باسم وغلی شه داجی دې شي یاري مړه رستا د لاسه چې تخه کار شوی داجی دی رالو یارو اوس پر باندې ټوله خواري بیا د سره کې دا خو ما دا غزا نه راوست نو مې رالويست دونه زور را باندې کوي ته بګینې په ډاس لګېدلې دي دا داري څه چلو کو یاره بچي زه څه درو خو نه زه ته رښتیا وایم د ایستونه غستنه سختي والله کاکا دا کار دې ماته خو چاوي دي سپری پکيو کې کنه د سپری نه بعد ولستنه وای نو دا بس کو زما لور شو او تاسو صرف خبرې کوي ما بیل هسپتال ته ما دا چې امر پکې نسوار کېده چې دونه گزاره دی شي کنه لا ډاکټر خو خیر دا او ډاکټر لا لري دی کنه امر پکې نسوار واچو کنه نو ما نسوار کله کړی دی خدای ظالمه زرکه کنه نو دا پخوانی خلک وای چې په غاخ یا په وګ دړي وي نسوار پکې کېده دا خو تاسو تجربه خبرې کوي ها کاکا واس په بوزه مې زخه سریا بوزه خو خدای دې ال تمل شي تاجی دا ډاکټر دی چې ته تیرې نام فلم کې پلاپ شوی خیرو دی ته وګین چې ته د یخ باران والی دا ګوره ته خو هغه سوي شي کومني دا ګوره چې په خډړه والی دا ډاکټر څه چل مړه څه ټغې وې ټول سور دې راله خراب او تراب کو نه نو ته دلته سور بجاول راغلی که د خلکو علاج کوي پاسه مړه سړی مړه سور نه بجاوو ما خو بس راغلی ما د مجبورۍ نه ناستې ما مونږ خو راپسې ډاکټر دکان ته درلو ستا کلینیک ته که نه نو خدای شته یو ښځه پکې ناسته وه ما ډاکټر وي ډاکټر خو بس بار خلک اوس ګوري ما دا ولې وایي د دکان کې ګرمي ده نو د خدای خاطر وکړه ته خو ډېرې پیسې را پیدا کې تاسو خو یو په ټریپل د خلکو نه هلې نو ځان ته پکې چې ته یو یو پي ایس یا د شمسۍ غم ځان له وکړه که نه ته به اوس دلته خلکه ګورې یاره مړه خو پلار مې مه جوړېږه خو دا مریض دې راوستی دی که نه او راوله چې چکې کړمه ښه ډاکټره خپې راټولې کړه خپې راټولې کړه چې مونږ دلته کینو پر فرش باندې دا خو سم هغه پخوانۍ نیخانه ده هغه خلکه چې به په پوزي ناستو بل به وله حجامت یې کولې دا خو هغه چل شو داسې کارې ډاکټره زما د پلار په غاښ درد دی ټوله شپې تې خوب نه دی کړی
ډاکټر څه کوي د خدای قربه لاستن دې پکې نه والو په غاښونو ولا زور کین گزاره کوه که نو پته څه چل وشي بیا به پې ته بدنامې وه هېڅ هم نشته مړه دا خوله وازه که غاښ دله ګورمه ډاکټره دا ته څه کوې غاښ وله ګورې که خولې ته ورننوځي لږ لرې ورته کښېنه کنه تا خو ما لپاره تیاره راوسته مبارک شه غاښ مې را پیدا کو چینجن دی او بس زه مامبور راوړمه روباسم یې تی زه خدای دې وبخه ډاکټره چې غاښ دې را پیدا که توده کې بس امبور د دوکان نه راوړه او ګړز ورکوه وای دا جیب اساس به دې الله جوړ کي غاښ یې د لیست دی که نه وه دا خیر دی بیا دا چې وکاږي بیا هم ورو دړ کوي که نه داسې زر خو نه ښه کېږي که نه اوس به دې الله ښه کي کاوه ده د پخه کمه دا جي نه زویه یې نه کوي السلام علیکم هلکه زه خو یې د پلار تپوس لرالم وعلیکم السلام په خیر علي په خیر علي ښه ښه دې وکړل ته خو مې د پلار تپوس لرالې خو بس نیغ به ودرېږې ځکه چې مور سره مې د جنګ کړی دی او هغه مې ماما کره تللی ده ور یې تاله کړی دی نو مونږ ما هم دا په ځمکه اچولې کټونه ټول دننه تاله دي والله نو نه بچې څه خبره نه ده ما خو دې د پلار د غاښ تپوس کو چې اوس یې غاښ څنګه شو هله دته وګوره غاښ یې کومه دی غاښ خو ته ډاکټر ویسته هغه هم ښخ کړی دی د پلار مې تپوس کوه په غاښ یې څه کې